یو عمل روان دی او خو د تکړه شي کور کې تذکرې وکړي د کم کار چې تذکره کېږي الله رب العالمین وجود ته راولي هغه دا ده چې په دې میاشت کې یو ډېر عظیم ورځ را روانه ده عاشورا دا یادوئ د دې نوم د عاشورا خو دا یوم اګست چې دی دا خو اسلام کې دا نشته چې پلانې ورځ او پلانې د عاشورې ورځ عبادتونه د غور کېده نو زما محترمو عاشورې ورځ ښایسته تاریخ لري خو یو مستند تاریخ دی یو ضعیف تاریخ دی مستند تاریخ دا دی چې پیغمبر علیه السلام چې کله مهاجر شو مدینی نبویه ته الله دې د حرمینو حفاظت وکړي یهودیانو روژې نیولې ویل دا ولې نیسئ ویل دې عاشورې په ورځ باندې الله سبحانه وتعالی موسی علیہ السلام له نجات ورکړو او فرعون الله غرق کړو موږ د شکر روژه نیسو نبی صلی الله علیه وسلم د موسی علیہ السلام خپلوان خو موږ یو هغه مسلمان تاسو يهودي وي بس پیغمبر علیہ السلام د عاشورې روژه نیسي اول کې دا واجب او بیا چې رمضان راغی نو بیا مستحب شو نو په کال کې د ځینې روژو ډېر ثوابونه دی او د عاشورا ده حدیث مسلم کې دا راځي دا یو روژه ده خو دومره ثواب پکې ده دومره ثواب چې یکفر السنة الماضیه د تیر شوي کال د ګناهونو دا یو روژه کفاره ده روژه کې ډېر رازونه دي دنیوي خیر هم پکې دی اخروي خیر هم پکې دی الله تعالی دې موږ ته عبادتونه آسان کړي دغه زما ورونو دا یو غټ تاوان دی چې زندگی تیریږي او سړی د دنیا کارونو دپاره غټه منډه وي او معمولي د دین کار یې هغې ته املا ماتوي الله دې موږ معاف کړي نو د عاشورې روژه حدیث کې دا راځي زمونږ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین چې کله دا ورځ و ماشومان به هم روژه کول وړ ماشومان نه وي بیا به دې له به موږ داسې د لوبو شیونه جوړول چې کله به وږي شو ماشوم چې وږی شي بیا د ډوډۍ قطرې پسې جاړي نو موږ به له ده شیونه جوړ کړې په هغې به هم لوبول دا به لوبول چې روژه چېرته ماته نه کړي دا د دې دپاره چې تربیت یې وشي زما ملګرو ماشومان به هم صحابه کرامو روژه کول او د پیغمبر علیه السلام یو ضروري خبره وکړه چې ګوره موږ د یهودو مخالفت کوو یهودیان دا روژه نیسي نو موږ به هم د دوی خلاف کوو دوی یوازې لسمه نیسي نو موږ به سره نهم هم نیسو حدیث کې دا راځي پیغمبر علیه السلام د آینده کال باره کې دا وویل لأصومن التاسعه که زه ژوندی ومه نو زه به لسمه او نهمه دواړه نیسم خو پیغمبر علیه السلام مړ شو انا لله و انا الیه راجعون هغه بیا پاتې نه شو لیکن اراده یې وه او یو حدیث کې دا هم راځي چې عاشورا روژه نیسئ خو د یهودو د مخالفت دپاره یوه روژه دې مخکې نیسئ او یا د یوه روژه شاته نیسئ چې د یهودو مخالفت راشي لکه دا زموږ دشمنان دي د اسلام بنیادي خبره دا ده چې د انګریزانو د یهودیانو مشابهت په خپل سیرت او صورت کې مه کوه